غدې دې کړی دی که نه ولې نه دی کړی ولا وده کړی دی خو ما مې پکې ګوه سعیدو Ay, Mick, tú se pictó, ¿no? Wow. Oh. زما خبره د غلط کمنټسونو والا ته یو شعر ډالې که زه به څه شعر ورته ډالت کوم چې ورته وایي چې نه پوهېږي دا پښتونو سړی نه چې خلاصېږي یا په بله ورځ وي سعیدو سهار ما په صحیح خبره ده کلیله چې واده مې نه و کړی هم تې په کلاره نه پاتې کېدلم چې واده مې وکړو اوس هم تې په کلاره نه پاتې کېږم په یو کې مې دا پښتانه نه پرېږدي سعیدو بس ستا په نصیب کې لکه اسکار دی مو په نصیب کې ولا کسان په قرآن دا غوښتنې خو څه ویلی مې غږی زړه مې تر وي نو ډاک ته چې زه مجبور یم چې ټولو ته وایم دلته کې 900 کسان ناست دی که نه ټول په خپله خوښه واده وکړئ په خپله مینه باندې نکاح وکړئ پوه شوې په خدای د چې چا په خپله خوښه واده کړی دی تل عمرې سره خرڅ شول وي چې چا ته یې دغسې کټ دوکه نه ښځه وي نه خرڅ شولی وي نه مېړه وي نه خرڅ شول وي دویمه ورځ بعد په دوستۍ کې مشکل ورغولې وي ویګا سبو جګ کو تک سره ګردوي سعیدو ګوره واده یو واده یي که نه نو انسان باید په خپله خوښه وکړي ټول ژوند ورسره تېرېږي حقیقت دی بس تو سه دعا د خدای خشول سره لري مو خو خپله دا پیغام دی چې تو د خدای په خشول سره لري عمرینه سره د شدا لایف دی دین هم با خدای په کیوانه وارث به هدایت دی نکای ته وشي کنه او به چې نه راځو لایف د غنمی تیر یو کنه خدای په خپل غدر ته کوي راځو خدای راستي کړي ضرورت هم لرم د لایک نه دی دی غوسه تنګيږي نو غپ شپ لراشي دی خو نه راځي لایک څوک نه کوي خبره ده لو کم زه تنګ شم راشم د لایف ته کینم تاسو سره غپ ولګو بل سره غپ ولګو وغه دماغ چې کم دی غ ذهن بدل شي او والله لایف ته ضرورت هم نه لرم لایف داسه شي هیڅ ضرورت نه لرم لایف صحیح خو زه خپل دا پیغام ورکوم پښتون ویلکم چې هر څوک هر چرته سره مین وي مینه سره لري باید خپل هدف ته ورسېږي ځکه چې په مینه کې اوس دومره سخت ظلم شوی دی چې څه یې کوي دغسې بل سره خپل مخ دې ولې ښکاري اذان ماته د خاوند اجازه ته ځکه ځکه چا د کیس پروا نه لرم مینو پټان ویلکم ګرو څولینه دی پټان صاحب نورا کې بچای پولو مې پولو زده ان پولو نه وبساله ان خدای څه ته خرید په وول دي I love you پټان لا جار د شم بیگ ریسپیکټ دوستانو ډبل ټاپ مگر یو ټول پټان د پولو کې صحیح نه مو خپل پښتنو ته دا غو درخواست چې څیک سره مین وي ما ظلم په کای سره ور کوي ما دې په غورو ته کڅي چې یو ولته مړ کوي بل دلته مړ کوي میک په وطن کې ډېر دانو من خپل ځوانون ولا خو ورسوال پښتنو کې کلیله انتشار ډېر زیات دی پښتنو ته ډېر شي ډېر زیات پکې وامینو جی پټان یې چې موږ پر د یوره په دا ټانډه خپل کې خوان ټانډه باندې پپوزه پټان پښتون دی پټانا خپل کا مينو په د ټنډه خپل کې د سره مين ازيوتيږي سعيدو I love you پټان کړي غدې کړي ده کنه ولې نه دی کړی ولا ودا کړای دا خو ما مې پکې غوا سعيدو څونه وخت چې راغلي دوبۍ ته ولا دا به څلورام کول دی چې لا پاکستان ته نه تللی پاکستان لا څونه وخت راغلی پاکستان نه پاکستان ته نه هم لوټ شوی دا لو یور لوړ مریضای نم بیمور یم دلته بیماری نه دو د خارخ نه لګیدل خدای دې تبا بربود کی نه په خنګو خارخ لګیدل وګره کیدا استا چې په خنګو باندې خارخ لګیدل اوس خښوي کنه ولار نشتایو لګ اغه مينو د خوان حفاظت وکړه د ټیکرای په سار چوا د صدر سعیدو نر بل سار په مچی کا واشپه عمل سار په غړ وځه طریقې ته وخایم سیدو داسې په مچی سار په مچی اغه ماشاءالله جی چې
بیدیا داسې شنو شنو ځایو ته ګاډه سره ګرځئ که نه داسې ته چې کله بیدیا څه وځئ ته یې دې ته لاس کې ورکوه د ګوتې داسې یو بل ګوتې کې سره نڅئ په ټوکې ګرځئ ده سره ستاسو مینه محبت زیاتېږي سیدو زه ستاسو پخوا یم که د ژوند نه خوند اخلی که ژوند نه بیا خوند نه وخلی دا مینودو دا ته سیدو کریم شاه بابا I love you بچه مینو جی د شپې مالې یو څلور انډې ورته جوش کوه دوې ته خوره دوې ده ته ورکوه ګرمې جوش یو ګیلاس شودې ورته جوش کوه چې درنه کمزوری نه شي زه ستا پخه یم بچیان به مو ښکلي راځي بچیان به مو ښکلي راځي قسم دی دعاګانې سره کوم یو پیره بیا ووایه چې څوک ښکلي دي ښکلي خو دوړه ښکلي یې سیدو ایوه وای کلیله جوړ یو کس یاد که یو نه ما به یادوي یو دی ملګری چې په مینه محبت په خوشحالتیا ژوند تېر کړي سیدو Sweet couple, I love you always. Thank you, King. مینو دوستانو ډبل ټیپ وکړئ چې په دې خلیل یو پنشمنټ کلیل زمونږ بیبي دا اوس چې په ټیک ټاک کې څوک واده کوي که نه کم ټیک ټاکرز واده کوي کلیل له به راځي دی به ورته باقاعده ګرمې ګرمې ټوټکې ښایي خلیل سره په رابطه کې کوي خو بیا خو شپې عمل که نه ناکام نه راځي زما په نسخه چې لاړ شي ځکه چې دوستانو د سره تجربه ډېره زیاته ده ډېره تجربه خو په داسې یو ته چې ماشاءالله تاسو اوس به واده کړی زه درته ترتیبونه ښیم او مینو چې د سهار وښایه که نه کلیله جیري خو موږ نه مخکې واده کړی جیري ته مو وښایه که نه ټوټکې جیري ته مو دا ټوله خیالي دي سره متعال و داسې په یوه ځای دا ټولې طریقې مې ته خیالي دي دومره ورنه خوشحال دی ځای چې ژوند مې جوړ شو دلته تاسې دوه ژوند سره جوړ شو بس په مونږ د باسې ډلای ژوند درنې تېرېږي څه وکړم ته به کله په نصیب کېږي داسې دوی ودونه کړي دي خو دوی وایي نه دوی حل نه وایي د دوی بچیان هم دي دوستانو فلاورز ستاسو د ټولو نه کسونه یو ګوال نه ولې